په غزني ولایت کې د ملي دسترخوان پروګرام رسما پیل او په یو شمېر خلکو باندې مرستې وویشل شوې. په غزني ولایت کې ملي دسترخوان د غزني د والي د کلي او پراختیا د رئیس او یو شمېر نورو چارواکو له لوري پیل شو. د غزني والي سید عمر نورستاني د دغه پروګرام په پرانیسته کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دا پروګرام له لارې به هغو اړمنو کورنیو ته د خوراکي توکو مرستې ورسیږي چې ناداره دي. نوموړي همداراز د دې پروګرام مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې دې پروګرام له لارې د اړمنو کسانو ته مرستې ورسوي. در ولایت غزنی در مرحله اول 5 ولایت تحت کوشش امی برنامه خواهد داشتیم ما شما که مجموعی پیسی از یا پول از 150 میلیون افغانی پیش بینی شده و عملا این آمده و 90% مردم از این کمک ها مستفید خواهد شد در 5 ولسوالی و تقاضای ما از مسئولینی که در سطح ولسوالی همین برنامه را پیش میبرند تقاضای معنی است که یک دلسوزی خاص داشته باشند به این برنامه و کسایی که مستحق هستند تسلیم داده شد. د غزني ولایت د کلیو او پراختیا رئیس نجیب جاهد هم وویل دا پروګرام به لومړی د غزني ولایت په 5 ولسوالیو کې پیل شي او د دې ولسوالیو لپاره ټوله بودیجه 1.2 میلیون افغانۍ ده. نوموړي همداراز وویل چې د غزني ولایت نورې ولسوالۍ به په 2مه مرحله کې په دې پروګرام کې شاملې کړي. خوښ یم چې نن د غزني ولایت د 5 ولسوالیو په سطح باندې د ملي دسترخوان برنامه رسما افتتاح کوو. دغه برنامه کې به په لومړي قدم کې په 5 ولسوالیو کې 940 بېلابېلې پراختیایي شوراګانې تر پوښښ لاندې راځي او ټوله بودیجه د 5 ولسوالیو په سطح باندې 1.2 میلیون افغانۍ ده. پاتې 14 ولسوالۍ به په 2مه مرحله کې تر پوښښ لاندې راځي. هیڅ ولسوالۍ هیڅ قریه د دې برنامې له پوښښه نه پاتې کېږي. اما مرحلهوار پروګرام ده. نن د دغه پروګرام په پرانیسته کې لومړی د غزني ولایت د خواجه عمري ولسوالۍ پر ځینو اوسیدونکو د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. د خواجه عمري ولسوالۍ اوسیدونکي که څه هم له دې مرستو خوښ دي خو له حکومت څخه د ورته همکاریو غوښتنه کوي او هیله ښیي چې دغه مرستې اړمنو کسانو ته ورسیږي. د خواجه عمري ولسوالۍ یو تن قومي مشر غلامحسین مجمع رئیس شورای ولسوالی خوجمری هستم و امروز ما شما شاهد افتتاح برنامه دسترخوان ملی بودیم که الحمدلله موفقانه آغاز شد و امروز هم شاهد توزیع امی مواد برای 90% مردم قریه است که هر شورایی که راجستر شدن الحمدلله در خوجمری 36 تا شورا ما داریم که امروز شاهد اولین شورایی که امی برنامه را افتتاح کردن و مواد خود اخذ کردن ما شما بودیم. د ملي دسترخوان پروګرام چې د ولسمشر له لوري د هیواد په 11 ولایتونو کې پیل شوی هدف یې اړمنو کسانو ته مرستې رسول دي.